سلامونه ګرانو لیدونکو له روغ جوړه د صحت په جامو کې به نن ورځ به هم د یو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته دوستانو د فورکس لپاره یو بهترین بروکر معرفي کوم چې دغه بروکر ډېر ښه سهولت تاسو ته برابرولی شي، ډېر ښه شرایط لري د ټریډینګ لپاره. لومړی دا چې دغه بروکر تاسو ته تقریبا له $4000 زیات بونس درکوي په ساده ټاسکونو. دې سره وډرا او ډیپوزیټ ټریډینګ هر څه پکې فری دي، یعنې هیڅ ډول فیس نه د ټریډینګ نه د وډرا نه د ډیپوزیټ د هیڅ څه تاسو څخه نه اخلي ملګرو. درېیم دا چې وډرا یې ډېره زر رسیږي، تقریبا 5 ثانیو کې ستاسو اکاونټ ته در رسیږي. وډرا هم ډېره چټکه ده. او بله ښه خبر پکې دا ده چې دغه KYC یا ویریفیکیشن یې هم لازمي نه ده، یعنې که تاسو KYC ویریفیکیشن وکړو که ونه کړو دغه کې ټریډینګ کولی شئ، هغه هم اجباري نه ده. همداشان میټا ټریډر اکاونټو سره هم وصلېږي، 5-4 ټولو سره کار کوي او ډېر ښه خوبي لري. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو دوستانو. د دغه بروکر لینک مې تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، په هغه چې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو مستقیم تاسو پلی سټور ته وړي. او پلی سټور کې به دوستانو د دې اپ ډاونلوډ کوئ. چې کله مو ډاونلوډ کړه له پلی سټوره به بیرون نه وځئ، ډایرکټ به له پلی سټوره اوپن کړئ. چې اوپن مو کړه دا ډول یو صفحه لري، دلته تاسو لومړی ساین اپ ووهئ او ځان لپاره به یو اکاونټ څنګه ده رجسټر کړئ. دې کار لپاره تاسو کولی شئ خپل ایمیل یا کوډ ورکړئ یا هم خپل د ګوګل اکاونټ یا فیسبوک د لارې مخ ته لاړ شئ. زه غواړم ګوګل اکاونټ باندې لاړ شم، دلته راځم په خپل ګوګل کلیک کوم، دلته زما جیمیلونه دی ته راځي. نو زه راځم دلته خپل یو جیمیل ورته انتخابوم او په هغه باندې څنګه ده اکاونټ جوړوم. په دې برخه مې کلیک کوم، اوس به زما د جیمیلونو لیست راشي. نو دلته اوس زما د جیمیلونو لیست راغی، زه راځم په دې کې په خپل یو جیمیل باندې کلیک اخلم. په هغه مې کلیک واخیسته دوستانو، اوس د مخ ته ځي. هغې نه بعد تاسو ته وایي چې خپل هیواد انتخاب کړئ. دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ چې کوم کې تاسو اوسیږئ. دلته به په کنټینیو باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو څخه یو پن کوډ خپل اکاونټ ته غواړي چې هر وخت نه نوځئ بیا دا غواړي. نو زه راځم 0 وهم، ته دا ډول آپشن لري، زه ډونټ الاو وهم، کیسه ډېره نه اوږدوم، په لنډه کې اکاونټ جوړو. نو دا د زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو. کله چې اکاونټ جوړ شو دغه ډول یو شکل لري، زه بیا دا برخې سکیپ کړم. دا اوس د دې اکاونټ چلو ملګرو. څنګه چې مې تاسو ته وویل تاسو کولی شئ خپل اکاونټ ویریفای هم کوئ په تذکیره، او که ویریفای هم نه کوئ کار کوي، خو بهتره ده څوک غواړي ویریفای کړي ښه ده. ځکه که کوم ټایم تاسو ته څه مشکل پیدا شي، تاسو نه اکاونټ ډیلیټ شي یا بل څه وشي، تاسو کولی شئ سپورټ ته میسیج وکړئ، خپل تذکیره ورولېږئ چې په دغه تذکیره زما اکاونټ او زما پکې پیسې وي، موږ ته ریکور کړه. نو درته کوي نو KYC بهتره ده ویې کوئ، خو که شرایط نه لرئ، تذکیره یا څه پاسپورټ نه لرئ، مشکل نشته ویې KYC انکار کوئ. ښه ده، لومړی خوبي ورازم دوم د مور په برخه باندې کلیک اخلم. دلته د دې ریواډونه زه تاسو ته ښیم چې دا ډېر زیات ریواډونه لري. راځم په سټارټ باندې کلیک اخلم. ریواډ سنټر کې به زه تاسو ته د دې ټول ریواډونه دروښیم. نو راځو دلته په لومړۍ برخه کې د 2 برخې لري چې هغه ټریډر ټاسک ده او ټریډ وی ایرن ده. نو دلته ګورئ دوستانو د 11 سټیپه تاسو ته درکوي چې هر سټیپ کې مختلفې پیسې او د ټولو سټیپونو په کمپلیټ تاسو ته وایي چې $2000 پورې تاسو بونس اخیستی شئ. نو دلته ګورئ لومړنی سټیپ دا ده که $10 ډیپوزیټ خپل اکاونټ ته وکړئ $10 بونس درکوي. همداشان که فرست ټریډ وکوئ تاسو ته $10 بیا درکوي. کله چې دا 2 تکمیل کړل دا لاندې بیا نور سټیپونه واځېږي، په دې کې هم ټاسک او د ټاسک تکمیل وروسته جایزه درکوي. نو میکزیموم تر $2000 دې برخه کې تاسو ګټلی شئ. دومن ټریډ ویرن ده چې په دې برخه هم کلیک کوم، دلته هم ټاسکونه دي. مثال دا وایي که ټریډینګ کوې او ستا ولیم 1.5 میلیون ته ورسېد $60 درکوو، 9 میلیون ته ورسېد $100 درکوو، 9 میلیون څه زر درکوو، همداسې لاندې 1,00,000 درکوو، 3.5 میلیون څه 100 درکوو. نو دا والیم بیا زر پوره کېږي ځکه فورکس کې لاټس ډېر غټ دی یا مال ایوریج ډېر ده. نو دغه چې کله تاسو کوم ټاسک پوره کوئ بونس یې دغه برخه کې تاسو ته اضافه کېږي او کولی شئ د ریډم ریډارډ په وهلو هغه خپل اکاونټ ته ولېږئ. بونس یې سیدي دوستانو مستقیما نه وډرا کېږي، خو بونسو باندې تاسو کولی شئ ټریډ وکوئ او د ټریډ ګټه وډرا کړئ. دغه برخه کې هم درته لیکلي چې بونس څنګه ترلاسه کولی شئ او د کومو کارونو لپاره یې یوز کولی شئ. نو لومړی په دې برخه باندې معلومات وګورئ چې معلومات هم تکمیل شي. نو دا له دې اوس له دې څخه بیک وځم. نو دغه هم بونسونه تاسو ته ما وښودل او څنګه چې مې ویل وډرا هم له دې څخه په 0% سره ترسره کېږي، یعنې د وډرا فیس تاسو څخه نه اخلي. که زه راسم په وډرا باندې کلیک واخلم دوستانو، دلته مثال USDT انتخاب کړم او دلته ګورئ ټول نیټورکونه فری دي، فی 0 یعنې هر څه پکې 0 دی. بله خوبي دا ده چې وډرا په 5 ثانیو کې تاسو ته رسیږي. نو دغه خوبي هم لري دغه بروکر. نو دا له دې برخې څخه اوس تاسو کولی شئ دې کې په دې ډول ټریډ واسکئ. ډیمو اکاونټ لپاره هم $10,000 تاسو ته بونس درکوي چې کولی شئ ډیمو کې کار وکړئ، ټریډینګ پکې یاد کړئ. او ریل اکاونټ که بیا غواړئ دا واړوئ، نو لومړی به په دې ډیمو تاسو کلیک کړئ، ځان ته به ریل اکاونټ کلیک کړئ دوستانو.
چې تر څو څنګه ستاسو ریل اکاونټ په دې کې فعال شي. نو په ډیمو مې کلیک ګورئ دلته ډیمو لیکل دلته لیکي سویچ اکاونټ په دې باندې کلیک اخلو او دا به ریل ته اړو. نو تاسو کولی شئ دلته ریل اکاونټ ځان ته هغه کوي جوړ کړئ. زه په د ریل باندې کلیک کوم دلته اوپن ناو وهم او ریل اکاونټ څنګه کېږي د کې تاسو ته جوړیږي. نو کولی شئ ریل اکاونټ نه بیا د خپل ټریډینګ لپاره کار واخلئ. صحیح ده ملګرو، دغه هم د ریل اکاونټ برخه ده. دلته به اوس خپله کرنسي انتخاب کړئ، مثال مختلفې کرنسیانې راپورته کوي. زه مثال USDT USDR یو تاسو زړه هغه انتخاب کړئ. دغلته هم هغه معلومات لیکلي دي د ټریډینګ. کریډ اکاونټ وهم او ریل اکاونټ به دې کې څنګه شي کریډ به شي دوستانو. نو دغه د ریل اکاونټ څنګه شو دوستانو کریډ شو پکې. نو اوس تاسو کولی شئ ډیمو په ځای ریل نه هم پکې ګټه واخلئ، خپل ریل ته ډیپوزټ وکوئ او په هغه باندې کار وکوئ. نو دا هم د ریل اکاونټ سیستم. او د ډیپوزټ لپاره هم په اکاونټ به تاسو کلیک وکوئ، دلته په ډیپوزټ باندې کلیک کوئ. دلته تاسو کولی شئ کرپټو کرنسي هم ډیپوزټ کړئ او له بانک او ماسټر کارت او نورو نه هم ډیپوزټ کوی شئ. او افغانستان کې څه دغه برخې کار نه کوي، بانک او ماسټر کارت وغیره، ځکه افغانستان کې موږ دومره خدماتو ته لاسرسی نه لرو. خو پاکستان او نورو ملکو کې بیا کېږي، بانک د لارې هم کېږي، فکر کوم میزي پیسه او جیس کش د لارې هم کېږي. افغانستان کې صرف دومره برخه کرپټو ډیپوزټ کار کوي چې دلته تاسو کولی شئ په ټولو کرپټو کرنسیو دې ته ډیپوزټ وکړئ. مثال په USDT هم کولی شئ، په ټول نیټورکونه سپورټ کوي او د ډیپوزټ هم څه فیس تاسو څخه نه اخلي. نو دغه دوستانو بروکر و دغه شرایط چې تاسو کتل همداشان تاسو دا کولی شئ چې کنیکټ کړئ خپل میټا ټریډر 5 یا میټا ټریډر 4 اکاونټو سره هم کنیکټ کولی شئ او هیڅ کوم محدودیت نه لري. نو دغه ویډیو هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې